د حضرت آدم علیہ السلام دو زامنو، د یو نامه و حابیل او د یو نامه و قابیل. د دې دواړو منځ کې اختلاف راغلی او په یو خبره باندې. خبره دا وه آدم علیہ السلام اولاد به چې کېده نو هغه به یو زوی او یو لور کېده. نو کم زوی او لور به چې یو ځای وشو نو د بل به چې وشو جوړه نو هغې او دی به خپل منځ کې بیا بدل کول. کم رور سره به چې خور شوې وه نو هغه بل رور سره به چې کومه خور شوې وه په هغې به سره بدل وکړو. قابیل او حابیل دی سره هم دوه خویندې شوې وې. قابیل ته چې څه وخت کې حابیل ویلی چې راځه که نه چې بدل وکړو، هغه ورته ووی چې زه تا سره بدل پې نه کوم، ته خپله خور په خپله په نکاح واله او زه به خپله خور په خپله والم. نو هغه ورته ووی چې دا خو جایز نه دي. هغه ووی چې هر څه چې کېږي خو زه بدل کولو ته تا سره تیار نه. مورخین وایي چې قابیل ډېر تنګ کړو نو د اراده دا وکړه چې راشه دا رور مړ کا چې د غمه اخلاص شي. بیا د دوی منځ کې یو مصالحت وشو چې داسې چل به وکړو چې دواړه به قرباني وکړو. ته به هم څه خیرات یو څه د دې غره د پاسه به کېدې او زه به هم کېدم. د هغه وخت قانون دا و چې څوک به په حق و نو د هغه قرباني به آسمان ته یوړی شوه او څوک به چې په ناحق و نو د هغه قرباني به پرېښودی شو. حابیل چې دی هغه ګډوره یوړو د غره د پاسه یې ودرولو او قابیل بل څه شی یوړو هغه یې د غره د پاسه کېښو. علما وایي چې د قابیل قربانی په ځای پرېښودی شو او د حابیل ګډوری چې دی هغه اسمان ته وخېجولی شو او دغه ګډوری نیغ جنت ته بوتلی شو. قرآن کریم کې راځي چې اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اے پیغمبر یاد کا هغه وخت چې د آدم علیہ السلام دو زامنو قربانی وکړه، فتقبل من احدهما د یو قربانی قبول شوه ولم يتقبل من الاخر او د بل قبول نشو. نو الله فرمایل چې همدارنګې الله قربانی قبلی د چا؟ د متقیانو. چې دا ثالثی هم قابیل بیلو دا نو بیا اراده وکړه د حابیل د قتل. اوس چل نه ورځي چې دا سړی سړی وجني څنګه. شیطان لعین یو مرغۍ راونیوه او د دې قابیل په مخ کې حلاله کړه. د ورته کته مطلب دا و چې ته دې د خپل رور داسې حلال کا. نو قابیل هم چاړه راواغسته او د دې رور په مرۍ باندې کېښوه او حلالې چې حلالې کړو. بیا په صادر کې واچولو، شاته به ګرځولو، په دې نه پوهېدو چې دا مړی څوک څنګه ښخوي اوس. نو الله پاک ورته چل ښیي. شپږ میاشتې دا رور پنډوکي کې شاته ګرځولو چې اوس دې سره وکم څه. نو الله فرمایي فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. الله کارغر اولېګلو او یو مړه مرغۍ راواغسته
د دې قابیل په مخ کې هغه په دې خپله مخوکه باندې ځمکه وکنسته او دا مرغۍ پکې کېښوه او په مخوکه یې بیا پې د پاسه خاورې راواړول. ده ویل هوی زه به هم دا خپل رور داسې ښخ کړم. دم وله کنده وکنسته او رور یې پکې کېښوه پې د پاسه خاورې راواړو. علماء محدثین وایي چې دا ګډوری د حابیل چې و دا جنت ته بوتلی شو او په جنت کې دا ګډوری پاللی کېده هلته اوسېدو. څه وخت کې د ابراهیم علیه السلام د قربانۍ وخت چې راغی نو ابراهیم علیه السلام حیرانو چې زه چې زوی حلالومه نو زما زوی به حلالېدو ته غاړه کېږدي او که کېبنه. زوی نه چې تپوس وکړو نو زوی ورته وایي چې قال یا ابت افعل ما تؤمر. پلاره چې درته څه ویلي شوي دي که نه زر هغه کار وکړه. تا ته دا ویلي شوي دي چې زوی دې حلال کا نو افعل ما تؤمر چې دا ته درته ویلي شوي دي فورا یې کوه. و ته به څه کوې؟ ته به څه وایې؟ وی پلاره زه ستجدني ان شاء الله من الصابرین. زر دی چې ما به بیا مومې د خپلې چړې لاندې صبر کوونکې. ما به حلالې او زه به غږم نه کوم. چې څه وخت کې منا کې مذبح ته یې بوتلو پلار او زوی ودرېده دواړه. اوس قرآن کریم هغه منظر بیانوي چې فلما اسلما وتله للجبين. فلما اسلما ارکله چې پلار او زوی دواړو دا الله حکم ته غاړه کېښوه دا ډېر ګران کار. نو فلما اسلما وتله للجبين. فلما اسلم ارکله چې پلار او زوی دواړو دا الله حکم ته مرۍ کېښوه دا ډېر ګران کار. زوی حلالول پلار ورته گردن کېښو چې زوی حلالولو حکم شوی دی زه به یې حلالوم. د ځان د حلالولو پیش کولو حکم د 14 کالو ماشوم هغه ورته گردن کېښو او ځان یې پیش کو حلالولو ته چې خدای ویلي چې دی حلال که نو ما حلال که. فلما اسلما وتله للجبين. ارکله چې پلار او زوی دواړو د خدای حکم ته گردن نهاد شو وتله للجبين او بیا یې زوی د دې سټ نه او د خپو نه ونیو او په دې ځمکه یې راواچول. وتله للجبين. جبین دې ځای ته وایي په دې سر یې داسې راواچول. خدای قسم چې زه د ګډوري یا د میخې او غویر اچولو تم نشم ټینګېدی. عزیزانو عرض داو چې د ده په مرۍ چاړه کېښوه
هغه ګډوره چې کوم حابیل قربانی قبول شوی وا هغه جبريل راوستو د جنت نه او د په خپو کې واچولو هغه حلال شو اسماعیل علیہ السلام اتنا بچ کو ابراہیم علیہ السلام چې سترګې پرانیسته نو زوی ولاړ دیو ګډور اعلان دی حلال پروت دی غصه ورله چې دا ولی ما خزوی حلالولو الله فرمایي چې دغه وخت کې ورته ما आवाज وکړو چې ونادیناه ان یا ابراهیم ما ورته आवाज وکړو چې ابراهیم علیہ السلام وسکیګما قد صدقت الرؤيا تا خپل خوب رښتینه صحیح روایت حافظ ابن حجر چې کوم لیکلې ده هغه دا ده چې دا ګډوره امتحان د پاره راغلو د ابراهیم علیه السلام د زوی او چې امتحان په وشو واپس بیا جنت ته لاړو واخر دعوانا